ایرانیان د طالبانو شا نه پرېږدي. قومندان یې بیا طالب ځواکونو پسې خوله اچولې. طالب ځواکونو ایرانیان وارخطا کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د وروستۍ کې ملا یعقوب د دفاع وزارت اړوند ټول ځواکونه په مسلکي یونیفورم سمبال کړي دي او تر پخوا لا ډېر با تجربه شوي هم دي، خو ایرانیان د خپل شوم اهدافو په دوام بیا د طالبانو پر ضد دریځ نیولی. تازه خبر دا دی چې د ایران د پولیسو معاون جنرال قاسم رضایی د طالبانو پر سرحدي ساتونکو په اړه د نیوکې په لړ کې وایي چې باید مشخص یونیفورم ولري او نړیوال قوانین مراعات کړي. نوموړي دا څرګندونې د ایراني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ له سرحدي شخړو وروسته کړي او ویلي د ایراني ځواکونه د مخدره موادو له قاچاقبرو سره مخ کېږي چې د پولې له پورې غاړې ډزې کوي. رضایی زیاته کړې چې حتی په سرحدي کرښو او ګڼو سیمو کې د نړیوالو قوانینو په برخه کې د طالبانو روزلو ته چمتووالی ښودلی، خو په وینا یې د طالبانو له لوري ورته لیوالتیا نه ده ښودل شوې. جنرال قاسم رضایی وایي له پاکستان سره یې په پوله د هغه هیواد له ځواکونو سره اړیکې ډېرې ښې دي، خو له طالبانو سره ستونزې لري. هغه همداراز ویلي چې طالبان له اصلي موضوع خبرېدو مخکې غبرګون ښایي چې دا د نړیوالو او ګاونډیتوب اصولو خلاف کار دی. تېره اونۍ په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو له لوري په رامنځته شوې نښته کې د دواړو اړخونو یو تن وژل شوی و. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.